زمونږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق دا عقیده نه چې د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرم دی، خو په پیغمبرانو کې بیا اخیری پیغمبر راغلی داسې موسی علیه السلام هم پیغمبر دی، ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر دی، عیسی علیه السلام هم پیغمبر دی، آدم علیه السلام هم پیغمبر دی. 1,40,000 پیغمبران الله تعالی دی دنیا ته کم و بیش را لیږلي دي، خو په دې ټولو انبیاو کې د ټولو نه افضل او اعلی او بهترین پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او بیا فرق په دې کې نه دی چې دا نور انبیا په دې باندې الله تعالی نبوت او رسالت ختم کړي نه دي، او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله تعالی نبوت او رسالت ختم کړي دي. دا زمونږ عقیده ده. نبوت او رسالت الله تعالی داسته نبوت او رسالت الله تعالی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم کړي. خدا سے ډیر دجالان او دا سے ډیر ناکاره خلق او بیوقوفه خلق چې هغوی د الله نه نه یریږي، د هغوی د آخرت څه خیال نه وي او د دنیا منفعت او د دنیا ګټه په ذهن کې نه راشي، په هغه زمانه کې او په د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغې نه بعد هم او په دې زمانه کې هم د پیغمبرۍ د رسالت او د نبوت دعوې کړي دي، خو الله تعالی شرمولی دي او الله تعالی رسوا کړي دي په دې دنیا کې. مسلمة الکذاب ورته ویل کېږي. دا د ریاض دا د نجریانو او دا د هغه وخت یو ناکاره قوم او خلکو او د دې وخت ناکاره او ګنده خلک راغلي. د انبیو د پیشنګویو د انبیو د خبرې داسې سناشنا غونتی چې سړی حیران شي. په د اخري زمانه کې داسې ډله ناسته وه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حدیث ته مشکات دی او حضور صلی الله علیه وسلم سره د مختلفو علاقو خلکو د یمن مو د شام مو د نجد مو حجازیان په خپل باندې هم راغلی، دا ټول خلک راغلی. نو دا یمنیان را دی خوا شو دعای طلب د دعای وکړه، یا د الله پیغمبره مونږ ته لږه دعا وکړه، زمونږ ته دعا وکړه، زمونږ د وطن ته دعا وکړه، زمونږ د ملک ته دعا وکړه. اللهم بارک لنا فی یمننا دعا وکړه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کوي، یا الله تعالی یمن کې خیر او برکت واچي. بیا شامیان داسې ناستو هغوی را پاڅېدل، یا د الله پیغمبره زمونږ د دې شام دپاره هم دعا وکړه چې الله زمونږ د شام کې خیر او برکت واچي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شام دپاره هم دعا کوي، اللهم بارک لنا فی شامنا، یا الله تعالی په شام کې خیر او برکت واچي. او مقه دعاګانې دي په یمن کې خیر او برکت دی، نومې په سړي باندې خلک په شام کې خیر او برکت دی. حضرت علی رضی الله تبارک وتعالی عنہ داسې ناستو، په هغه زمانه کې شامیان د حضرت علی صاحب خلاف وو، ځکه دمشق دارالحکومت راغلی د بنو امیه او کوفه دا د حضرت علی صاحب د مرګرو ګړ او دارالحکومت او دارالخلافت راغلی. نو دی کوفه والا داسې بد نسبت وکړه شامیانو ته، کنزل غونتې وکړو، شامیانو ته کنزل وکړو، ځکه د علي صاحب خلاف و چې د علي صاحب څوک خلاف وي به د قندلو لایق خلک راغلي دي که نه. نو حضرت علي صاحب ورته وایي تاسو شامیانو ته کنزل مه کوئ. یو خو ما د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د اهل الشام متعلق دعا اورېدلې ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهل الشام ته دعا کوي، او بل مې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره مې اورېدلې ده چې په شام کې به 40 کسان ابدال همیشه موجود راغلي وي.
د هغه زمانې نه تر د اوسه پورې او د اوس زمانې نه تر د قیامته پورې علماء متعدد کتابونه د دې متعلق لیکل چې په شام کې سلويخ ابدال دا خاصه د شام ده. جلال الدین سیوطی رحم الله، علامه ابن عابدین رحم الله، علامه ابراهیم کورانی رحم الله، دا چې ډېر لوی او بزرګانو عالمانو کتابونه ولیکل چې دا ابدالیت الله تعالی شام پورې خاص کړی دی او د شام خلکو کې به الله تعالی سلويخ ابدال همیشه موجود وي پیدا کوي. دا دعاګانې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شام او یمن ته وکړې نو دا نږدیان را پاڅېدل ویسونو لالو لوال نو چندخان هم را پاڅېدل چې مونږ هم نالونه وو. د دوی دا مخونه داسې سخ راغلي وي. ته وګوره دې مخونو ته وګوره د نجدیانو دې مخونو ته به وایې چاپې داسې څه د بې برکته یې لاس سوالی دی. دې مخونو ته د دې بادشاهان وګورئ نو دا نجدیان را پاڅېدل وی زموږ لپاره هم دعا وکړه که نه. د دوی اندازه خطابت کلام هم سم نو راغلی نو ستاسو لپاره دعا نه کړو. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعا ونه کړه او داسې ګوته مبارکه یې داسې ونیوله د مدینې منورې دې طرف ته دا نجد راغلی وی هنالک یا ها هنا زلازل والفتن، دلته زلزلې دي او فتنې دي. د بخاري روایت دا دی. یا وها هنا ومن تلک یخرج قرن الشیطان، او په دې کې به قرن الشیطان د شیطان ښکر روزي. نو دې کې نور د وینا څه ضرورت دی؟ زه وایم چې دا نجدیان دې حدیث ته راورسي نو چې دوی به څه وایي، ځکه چې د دوی بابا پکې وروسته راووته که نه. محمد بن عبدالوهاب نجدي په دې کې نه راووت. علما تصریحات کوي چې مراد ته نه دا دی. خو چې کله دا نور وتي نو علما به وایي چې دا څوک دی؟ نو مسلمة الکذاب به یاد. دا مسلمة الکذاب هم د نجدو، دا هم د نجدو. نو چې دا د نجدو نو مسلمة الکذاب د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې را پاڅېده او د نبوت دعوی د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه وکړه. اسود عنسی ورته ویل کېږي، هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نبوت او د پیغمبرۍ دعوا وکړه. د مقابلې د قرآن دپاره آیاتونه هم جوړ کړو. خو به چې څنګه مینو هغه شانتې جینو چې څنګه پیری نه هغه شانتې مرید او چې څنګه استاد وي نه هغه شانتې شاګرد دي او چې څنګه پیغمبرونو هغه شانتې آیاتونه وی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب طویل وخرطوم قصیر. الفیل وما الفیل وما ادراک ما فیل له ذنب طویل وخرطوم قصیر، نه له خرطوم طویل و ذنب قصیر. الکوی پیل پیجنه، الکوی اتی پیجنه، پیگه چې اتی څه ته ویل کېږي؟ وی داتی غټ اوږد خړتم راغلی او ورکوټ هم تلکې راغلی. نه کور دی د میردین جومات شنو دا خو ماته هم پته چې اوږد غوندې خړتم یې دی او ورکوټ یې لکې ده. نو دې کې څه فصاحت او بلاغت راغی. بیا داسې ځان اشاره پته خو ته لګېده چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه نه معجزات کله نا کله راځي، کله نا کله الله د کاذب او د ساحر د ید د ناکاره کار صادر کی. خو هغه د پاره د تایید د هغه نه وي، دا د پاره د تکذیب د ده وي. د ما دې خبرو ته سوچ کوئ ښه، دا د پاره د تایید د ده نه وي بلکې دا د پاره د تکذیب د ده وي. تکذیب دې ته ویل کېږي چې دی پې الله تعالی شرموي، دی پې الله تعالی سپکوي، دی پې الله تعالی نور بېعزته کوي. دا چې یو کوي راغلی او یمامه ورته ویل کېږي، هغې کې یو کوي خلک راله ده ته وایي مدینه کې خو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کوي کې لاړ یو تو کې مبارک نه هغه خوږ شي، اوبه هم خوږې شي، یخم شي، خوږ هم شي او د یخوالي او د خوږوالي سره سره د هغه اوبو ذایقه هم مزیداره شي. هسې عاشق ته بس د معشوق لاړې ښایسته لګي نو د اوبو ذایقه هم مزیداره شي. نو ته هم په دې کې لږ لا لاړې خو تو که نه مردارې لاړې دي که نه چې دې کې هم دا کوي لږ برکتي شي، سم شي، برکتي شي، ذایقه برابر شي.
نو دا مردار چې ورغې لاړې پکې وتکلي نو چې لاړې وتکلې هغه اوبه نورې لاړې لاندې لاړې او څنګه ګزاره یې کوله نورې ترخې شوې چا به بیا خولې ته هم نه شوې اچولې اوس بینې شروع کړه لکه د تشو امتیاز غوندې خلک راپاڅېدل ویې ته کور دې روان شه مونږ د خیر او برکت دپاره غوښتل تا پکې نور فساد جوړ کړه واقعات نور دلالت کی په دې باندې شاهدان راغلي د یو ځل سفیر راولېږ یو خط یې راولېږه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا خو چونکې دنیادار سړی راغلی و نو د دماغو کې دا راغلی و چې دا نبوت او دا رسالت د دنیا دا اوچتوالي او د دنیا د بادشاهۍ او د دنیا د منصب دپاره دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمالي نو د یو دو تجاویز د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راولېږل یو تجویز یې دا راولېږه چې ته به ما د ځان خلیفه مقرر کړې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 13 کاله مشر راغلی ته ګوره او سوچ کوه 13 کاله مشر راغلی و ځکه 13 کاله هم نه زما په خیال باندې د حضور صلی الله علیه وسلم عمر چې وفات کېده 63 سال راغلی او د عمر چې دی مردارېده زما په خیال باندې 104 سال یا 93 سال راغلی یعنی تقریبا 30-40 سال دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشر راغلی او بیا هم دی مردار وی چې ته کله وفات شي نو ته به ما د خپل ځان نائب مقرره ته به د خلکو ته وایې چې دا زما نائب دی او دا زما نه پس پیغمبر دی او که دا هم نه کوې نو خیر دی دا به وکړو دا حجاز دا عرب به نیم کړو دا حجاز به ستا طرف ته شي دا به ستا د پیغمبرۍ د لاندې راشي او دا کم نجد چې راغلی دی ربع الخالي ورته ویل کېږي دغه طرفونه بحرین کویت دا به زما د پیغمبرۍ د لاندې راشي نیم عرب به ستا پیغمبري بني او نیم عرب به زما پیغمبري بني دا الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ډېره زیاته بده ولګېده سفیر ته وایي تم دا اعتقاد لرې هغه خو ماته ته وایي همقه یو ورځ اعلان وکړه وایي تم دا اعتقاد لرې وایي زه هم دا اعتقاد لرم وایي ته څه وایي زه دا وایم چې تم پیغمبر یې خو مسلمة الکذاب هم پیغمبر دی ګوره انکار یې نه کوه ګورې ښه مسلمة الکذاب هم د رسول الله وسلم د پیغمبر انکار نه کوه وایي تم پیغمبر یې خو ستا سره سره مسلمة الکذاب هم پیغمبر دی حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایي یاره که چېرته د سفیر قتل جا بد نه ګڼل کېده او د سفیر وجل په دې علاقو کې بد نه ګڼل کېده نو ما به ته وجلی وې دا زما له طرف نه روایت بالمعنا دا د حضور صلی الله علیه وسلم الفاظ لري ته دونه مردار سړی راغلی چې زما د روان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت او د ختم رسالت بېدبي کې نو چې څوک چاته کنځلو کې نو کو زه غایب یو کنځلو کې نو داسې ګزاره کې خو چې مخامخ چاته کنځلو کې نو دا خو ته ډېر لوی جرأت کې نو ته مخامخ راپاسېدې او زما د ختم نبوت بېدبي کې او زما د ختم نبوت انکار کې نو که چېرته سفیر وجل بد نو ته به ما دونه معذب کړی وې او تاله به ما دونه عذاب در کړی چې ما به جمدې سوځولې وې خو د سفیر عذاب او د سفیر قتل په دې علاقه کې بد ګڼل کېږي خو د حضور صلی الله علیه وسلم دا ارمان راغلی چې دا مسلمة الکذاب مدینه منورې ته راشي راوستلی شي مقید یعنی په لکه قیدي او زی په خپلو لاسو باندې قتل دا روایت ابن سعد نقل کړی د دې اظهار نه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو کرته وکړه چې یاره که د دې فتنې نه زه خلاص شم یاره که د مسلمة الکذاب دا وجود کله ناکله به دا کوکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بخاري کتاب المغازي کې روایات راغلي حضور صلی الله علیه وسلم به کله ناکله داسې د یو ډېر رزیل سړي متعلق وي یاره د دې سړي مې خلاص کړي کعب بن اشرف ورته ویل کېږي یو ناکاره سړی و د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې مې خبرې کول یو بل یهودي و هغه به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق اشعار جوړول او یو ډمې ساتلي و هغه اشعار به هغه ډمې وې غزلې به وې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ناکار حج و دې ته عربۍ کې حج وایي حج به یې کوله بد الفاظ به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته اخلاص میں کہتے دا سره ځیلان دي نو صحابه هغه بیا د شپې اوجل ورغري و پسې په چلو په هنانې وجلیو دام د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارمان راغلی چې دا مسلمة الکذاب زما د سترګو د روان دي په مدینه منوره کې مردار شي قتل شي دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواهش راغلی خو وفات حضور صلی الله علیه وسلم ته دا مهلت ورنک خو د حضرت ابوبکر صاحب په زمانه کې اولنۍ حمله چې بار شوې ده
بیرونی حملې ټولې ودرېدې او کوم ناسور چې دا نبوت او د رسالت په جسم مبارکه باندې لګېدلی اولنې صحابه چې راپاڅېدل نو د مسلمة الکذاب ما دا باغ لیدلی دی کوم ځای کې چې دا جنګ شوی و دلم ورته ویل کېږي چې کله سړی دواسر ته ځي نو زمونږ دا پښتانه ورته ظلم وایي دا دغه لوی لوی فارمونه دي پکې د غواګانو سقابین دي پکې هغه وخت هم سقابین اوس هم په الله تعالی سقابین مسلط کړي سقابین دي پکې چې څنګه وردن نشي سقابین چې زه مې او وخت نه هوشت پکې پروت راغلی سقابین دي را دي چې کوم ځای کې وجلي هغه پکې هغه ځای هم دی لوی غټ باغ دی اوس یې بند کړی دی یا ماما ورته ویل کېږي دا د ریاض د درع یا سره خواته علاقه راغلی ده په جنګ وشو صحابه په دې کې شهیدان شو خدا فتنه ختم کړه او چا چې د نبوت اعلان کړی و وینې کړی و هغه جبې او خولې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاشقانو په هغه زمانه کې ختم کړ څنګه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه هغه وخت کې د ختم النبوت لپاره خپل قربانۍ ورکړې وي امت همیشه د ختم النبوت څوکیداری کړې ده موږ په دې باندې د الله نه ډېر شکر وباسو همیشه علماو د ختم النبوت څوکیداری کړې د حکیم مقنع نه راواله یا مقنع نه راواله چې دا یو ډېر غټ دجال راغلی د متنبي نه راواله داسې نور لوی لوی رزیلان چې هغوی راپاڅېدل او چا په ښکاره کې او چا په پټه باندې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ختم النبوت انکار کو هغوی امت خلاف ودرېد لکه بهایان ورته ویل کېږي لکه قادیانان ورته ویل کېږي په شیعګانو کې یو ډله د بهایان ورته ویل کېږي بها الله لکه څنګه چې زمونږ قادیانان دي دغه شان د شیعګانو بهایان دي دا یاد ساتئ ښه بها الله ورته ویل کېږي ډېر ناکاره سړی تېر شوی دی د نبوت اعلان یې کړی په ایران کې دا یاد ساتئ زموږ په علاقو کې نو په ایران دغه شانتې قادیاني هم د نبوت اعلان وکړو په چل چل کله د مسیح وینا کله د څه وینا کله د څه وینا تر دې حده پورې چې اعلان وکړو چې زه پیغمبر یم علما فی کفر فتوا او زما په خیال په 74 کې که په 71 باندې د پاکستان اسمبلی راولګېده د بوټو په زمانه کې او د علماو په برکت سره او د دې ټول قوم په برکت سره او د دې ټول قوم په جدوجهد سره د پاکستان په آیین کې قادیانی کافر وګرځید چې قادیانی آیینی کافر دی شرعي او طرف ته شرعي ځان نشي راغلی شرعي کافر خو اسې وایم شرعي کافر خو مونږ به شیعت هم ویو نه وي ورته خو هسې خبره کوم شیعت هم ډېر ملیان صاحبان شرعي کافر وي زما هم ډېر زیات بدي شي چې څوک عایشې صاحب ته سب کوي هغه مسلمان نه دی راغلی یا چې څوک ابوبکر صاحب عمر صاحب پسې لګي هغه مسلمان نه دی راغلی خو د پاکستان د آیین د لاندې فی الحال لا شیعه کافر نه دی راغلی زما په خبرو پوهېږي او موږ چې په منبر باندې مولیان کینو نو هره ډله بلې ډلې ته کافر وایي زما په خبره پوهېږي هره ډله بلې ډلې ته څه شي وایي کافر وایي خو آیینی کافر نه دي شرعي کافر هم نه دي دا بعضې خو قادیانی هم شرعي کافر او هم د پاکستان په آیین کې قانوني او آیینی کافر شو د علماو د جدوجهد او ستاسو د جدوجهد او د علماو د جدوجهد او د بزرګانو د کوشش لاندې چې مولانا مفتی محمود صاحب مولانا هزاروي صاحب غلام غوث هزاروي صاحب مولانا نعمت الله صاحب مولانا عبدالحق صاحب نمونه ځان سره یاد ساتئ ښه دې کسانو د عام ولس عطا الله شاه بخاري صاحب د مخکې تېر شوي دي په دې معامله کې دا یوازې مونږ نه دي کړي مونږ سره ټول پاکستان هره ډله په دې کې نه ودرېده که هره ډله یې خو راپاڅېده او د دې خلاف یو جهاد کو یو جدوجهد یې وچلو د ایوب په زمانه کې بیا چې خبره بټو ته راغله نو دا جدوجهد ډېر زیات شو او په آخره کې قادیانان دا کافر وګرځېدل څه پیدا د دې آییني کافر څه پیدا ځان پوه کې لکه شرعي کافر څه ته وایي او آییني کافر څه ته وایي شرعي کافر خو دې ته وایي چې ملا به تا ته په منبر باندې ناست لکه دا کافر دی دا کافر دی دا شرعي کافر هغه ځان ته د اسلام هغه ځان ته جومات هم جوړولی شي هغه ځان ته ترجمه هم چاپ کولی شي هغه خپل پیغمبر ته پیغمبر هم ویلی شي هغه ځان ته مسلمان هم ویلی شي شعائر د اسلام چې ورته وایي هغه استعمالولی شي قانونا ته په هغه باندې پابندي نه شي لګولی شي ته قانونا لکه مثال هندو ځان ته جومات نه شي جوړولی چې
هندو جماعت جوړ کړي او قرآن شریف کولو کې او ترجمه چاته تا تکې نو هندو په دې ملک کې ترجمه چاته نشو کولی یا په پوهېږئ که نه عیسائی او سیک چېرته ترجمه نشي کولی قانونا یې نشي کولی ښه نو که چېرته د قادیانې د دې کافر کېدو نه مخکې په جومات کې کېناسته او تا ته ترجمه کولی شو نه کولی خو چې کله دا قانوني کافر شو نو دې تا توس په جومات کې د قرآن شریف ترجمه نشي کولی د خپل مواد او خپل کتابونه تا ته د اسلام په نوم نشي درکولی چې زه مسلمان یم او دا د مسلمانانو کتابونه راغلي دی آزاد نشي کولی چې خلکو ته دا شو کړي چې زه مسلمان یم دی جومات نشي استعمالولی چې خلکو ته دا شو کړي چې زه مسلمان یم دی کلمه نشي ویلی په دې انداز سره چې خلکو ته دا شو کړي چې زه مسلمان راغلی یم قانونا په ده باندې دا پابندي راغلی ده خو زما په خیال د تېر هفته باندې زموږ یو پاکستان نه دی د بجلیګر استاذ خبره چارستان چې څه ګن پکې دی نو دا ټول ګن په پاکستان شریف کې پروت راغلی زه خو د الله نه یو دعا کوم چې الله تعالی دی هسې نه چې څوک راپسې جنجال جوړ کړي خو ګورې او که ناسې وایم ښه دوا خو به کوم دوا خو دعا خدای د پاکستان او افغانستان یو ځای کړي چې پاکستان او افغانستان دواړه یو ځای خو چې باچۍ پې زمونږ یې ګورې او که داسې نه چې باران د پټېدو د ناوې لاندې مشبرې شي ګورې ښه ګورې دا یاد ساتی ګورې افغانیان ډېر سخت خلک دي ګورې تاسو ورسره دې پاتې شوی خو زه ورسره پاتې شوی یم هسې نه چې د بارانه پټېږي او د ناوې لاندې مشبه شي الله تعالی پاکستان او افغانستان یو ځای کې په بادشام کار نشته خو چې د قرآن او حکومت پکې نه وي چې د خلافت او اسلامي خلافت پکې نه راشي نو چې اسلامي خلافت پکې نه راشي ته خو لا پاکستان افغانستان زه وایم الله دې سره هندوستان هم یو ځای چې هندوستان هم زموږ د کنټرول نه لاندې راشي شرط دا دی چې زموږ د کنټرول نه لاندې الله دې ورسره ازبکستان هم یو ځای کړي الله دې ورسره تاجکستان هم یو ځای کړي الله تعالی دې ورسره چین او امریکا یو ځای کې چې الله تعالی دا ټول مسلمانانو د طاقت ته لاندې راولي دا خو د سوال دی مونږ به کوو که نه نو چې الله تعالی افغانستان او پاکستان فی الحال یو ځای کې یو اسلامي خلافت الله تعالی په دې باندې راولي نو چې اسلامي خلافت په دې راغی نو دا به ښي نو ملا بجلیګر صاحب به پاکستان څه شی دی باچا صاحب اچار هر بربن سوغر لغر ناکاره ګنده د نه سړي زوی او د نه ښځې زوی به راځي او ما ته به په کرسۍ کښېني پته هم نه لګي چې دا رقم ته نه قرار خدایګو کو زما د غټو حکومتي ادارو پته لګي چې هلکه دا سړی د کوم ځای دی او دا سړی د کوم ځای نه دی راغلی د کومې ډلې دي د کومې ډلې نه دي راغلی دا زما چیف جسټس څوک دی دا زما صدر څوک دی دا زما وزیر اعظم څوک دی دا د غټو غټو ادارو والا دا غټ غټ مشران ما ته پته نه لګي چې دا اوس هلکه دا څنګه خلک راغلي دي نو په پاکستان کې خو چې کوم ډېر رزیل شي نه هغه د ټولو نه غټ پروټوکول والی شي خفه کېږئ مانمه نو چې د ټولو نه غټ پروټوکول والی شي نو زمونږ دا چې جیب چیف جسټسان نه دي دا صرف په اردو تعلیم باندې پیږي نور خو د الله او د رسول نه محبت شته د الله او د رسول سره نه د قوانینو نه خبر راغلی دي نو بیا د رزیلانو او مردارانو چېرته به څه فیصله کړې وي د تنیم خبر خدا چې خلک وی لګیا دي چې قادیانان قانوني او آئینی کافران نه دي یا دوی ځان لا د چیف جسټس څخه فیصله کړې ده سپریم کورټ څخه فیصله کړې ده چیف جسټس کو نه کړې سپریم کورټ کړې ده سپریم کورټ فیصله کړې ده چې قادیانان د خپل ځان لپاره اسلامي شعائر استعمالولی شي دا غټه خطرناکه فیصله ده دا یاد ساتي دا لاره کولو شو دا د قادیانانو د لپاره سهولت دی په دې ملک کې دا د قادیانانو د لپاره لاره کولا وخلي په دې ملک کې دا کلیدي عهدو باندې د قادیانانو د براجمه کېدو یو طریقه کار دی مونږ ټول مسلمانان د خپل مشرانو د امر او د حکم د لاندې به ان شاء الله د دې مقابلې ته ودرېږو زمونږ ان شاء الله دا اعلان دی چې پاکستان کې به ان شاء الله عشق او محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم او دائم راغلی که چېرته پاکستان کې عشق او محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم او پاکستان که څوک یې وي او که څوک یې نه وي خو زنده باد په پوهېږې که چې شریعت پکې وي اسلام پکې وي زما د غریب خیر پکې نه راغلی وي د ولس خیر پکې نه راغلی د فقیر خیر پکې نه راغلی نو که څوک یې وي او که څوک یې نه وي خو زه به وایم چې پاکستان زنده باد
او که دا پکې نه وي نو زه به بیا هم پاکستان زنده باد ویم، خو دا به ویم چې پاکستان زنده باد، خو حکومت پاکستان مرد آباد. په پوهېږئ؟ پاکستان زنده باد ښه، حکومت پاکستان د امریکې زامن دا څه شی دا مرد آباد ښه. خدای دې الله پاک رب دې د امریکې د زامنو نه زموږ د پاکستان پاک او الله تعالی دې پکې ښایسته مزیدار د علماو، د قاریانو، د حافظانو، د دینداري طبقې ښکلې مزیدار حکومت راولي، لکه څنګه چې الله تعالی په افغانستان کې نه راوستلې. نه شر شته، نه فساد شته، نه ډالر ښکته ځي او نه ډالر بره ځي. خدای کو حیران بشي د تورخم نه اخوا چې لاړ شي نو یو خلک یو، خو نه ډالر بره ځي او نه ډالر ښکته ځي او نه امریکې ته څوک سلام کوي او نه د امریکې خصوصیتین څوک، دا یو بلا ده، نه د امریکې خصوصیتین څوک لټوي را لټوي او نه ښکلی را ښکلی. دلته به د امریکې خصوصیتینو پسې ټول نښتې وي. امیانو ته ووایي چې دا څه شی راغلی، دلته به د امریکې خصوصیتینو پورې ټول نښتې وي. او چې امریکا وایي ټته نو دوی به وایي ټته، او چې امریکا وایي نه ټته نو دوی وایي ته کور دې خدای غرق کا، ته د دې وطن سړی نه راغلی، ته ولې ځان غلام جوړې؟ حق شان افغانستان د یو روپۍ قرض پې نه نشته، حق شان افغانستان دی نه ډالر بر ځي او نه ډالر ښکته ځي، حق شان افغانستان دی 45 کاله جنګ یې وکړو او یو روپۍ قرض پې نه نشته. دا یاد ساتئ، 45 کاله جنګ او تا 45 کاله نه او یا کاله دې دا ټوله دنیا د ډالرو نه وخوړله. کله ځان ناجوړه کړي زه به ته د پذیرګل نه مور خپه ویم. څه د پذیرګل د مور خپه پېژنې؟ دا شی دلته زموږ د کلي کې یو ناتخوانو پذیرګل نوم یې، نو هغه پذیرګل داسې چلو کو چې یو لس اته کاله مخکې بس د مور خپې ماته شوه. بس د مور خپې چې کله ماته شوه نو په دې ټول تنګي کې به ګرځېده او د خلکو نه مې پیسې غونډولې چې هلکه ماله 200 روپۍ راکړه، ماله 500 روپۍ راکړه، ما د مور خپه ماته شوې ده. نو یو 25 که راته راغی، یو 500 روپۍ ما نه په هغه زمانه کې وړي چې 500 روپۍ 500 روپۍ وي او را بغې بس مور مې ناجوړه ده، بس مور مې خپه اوږده او د مور خپه. نو بیا به ما چې چا ما نه پیسې غوښتې نو ما به ورته د پذیرګل د مور خپه وي. د پاکستان به خو د پذیرګل د مور خپه جوړه شوې، دا خو نه سمېږي، دا یاد ساتئ ښه. ټوله دنیا دې پرېوخوړو د پذیرګل د مور خپه دا نه سمېږي، دا یاد ساتئ ښه. دا نه جوړېږي ګورې ښه، دا بالې جوړېږي چې دغه مولا عمر سره د دې کوتکه د دې تورخم نه راوړي او زمونږ مشوره به سره یې څه نه چې بغیر مشورې راوړي. ګورې بیا ټیک نه ده ګورې ښه. د پاکستان د حکومت او د قوم مشوره وسري او یو اتفاقي ملک الله تعالی د اسلام د خلافت ته لاندې راولي، بیا دې د IMF هم خلاص یو، بیا دې د امریکې لاس خلاصي او بیا دې د هر چا لاس خلاصي چې د اسلام نظام حکومت ته باندې راغی، بیا را باندې د چا حکومت او د چا نظام نه راځي ښه. زه الله دې خیر پکې وایي چې د ارمان د الله زموږ سر ته ورسوي، د شرور نه فتونه دې د الله موږ په امان کې وساتي، د دواړو جهانو خیر او برکات ته الله تعالی لاره راکړي. دعا کوي چې الله تعالی د بعضې فیصلې په پاکستان کې څوک کمې لابې کوي چې دغه لابې الله تعالی نه پاکستان نه روکي کړي، الله تعالی د دوی توړ پیدا کړي، د اشرار افاتو نه الله تعالی په امان کې وساتي، د وطن ته الله تعالی خیر پېښ کړي. دا وطن زموږ د ټولو مسلمانانو یو وطن دی، یو قلا ده. مونږ قطعا د دې خرابوالی، مونږ قطعا د دې نقصان نه برداشت کوو. هر هغه عناصر چې د دې وطن نقصان کوي مونږ د هغې سره نفرت اظهار کوو، مونږ د هغې نه د براعت اعلان کوو. مونږ وایو چې الله تعالی دې دا وطن یو عظیم الشان د اسلامي دنیا، یو عظیم الشان اسلامي شرعي خلافتی وطن وګرځي او الله تعالی دې د دین او د شریعت ته لاندې راولي. مسلمانانو ته د الله خیر پېښ کړي، بیماری د الله تعالی ختم کړي، د خیر یو باران د الله تعالی په قدر د حاجتو کې. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.